د کلمې پټۍ تاو تل تنظینا لارې ورکا ورکا نغلم گینا لارې ورکا ورکا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او خوشحاله یاستئ. قدرمنو ما ډېر داسې ځوانان لیدلي دي، داسې ملګري مې لیدلي دي دلته په وطن کې په افغانستان کې چې خپل د فیسبوک اکاونټ د موبایل په نمبرو جوړوي، خلاصوي، چلوي. نو دا ډېر خطرناک کار ده. که چیرې د ایمیل اډرس ته چې غواړي هلته په وطن کې دا سهولت ورکړی چې د موبایل نمبر داخل کړي او پاسورډ ورکړي او چلوي یې فیسبوک. نو قدرمنو دا ډېر خطرناک کار دی، ډېر تاواني، ډېر نقصاني کار دی. د موبایل په نمبرو هغه کشف کېږي، هم زر نمبر دی، هر څه دې ورته معلومېږي، درک دې ورته لګېږي. نو قدرمنو نن به د فیسبوک اکاونټ، د ګوګل اکاونټ، دا به په دې ویډیو کې زده کوو چې څرنګه د موبایل بې شمېرو بې نمبرو یې موږ خلاصولی شو او چلولی شو. نو قدرمنو د یار بیا د ګوګل نه دا کوشش وکړو درته وبېښیو. په ګوګل کې د موبایل شمېر، د موبایل نمبر خامخا غواړي. اوس لکه دلته چې ما د ګوګل اکاونټ جوړول، دا د ګوګل اکاونټ مې جوړول لکه څرنګه چې تاسې ګورئ. دا مې نوم داخل کو، دغه مې ایمیل اډرس جوړ کړو د عثماني کاروان په نامه، دا مې پاسورډ ورکړو. دلته وینئ دا څه معلومات را چې غوښتل هغه مې ورکړو. خو دلته دا خانه د موبایل د شمېرو، د موبایل د نمبرو وته. دلته دی تاسو چې دا د موبایل نمبر خامخا غواړي. که دا د موبایل نمبر نه کوي ور، نو بیا مخ نسي تلای، دا اکاونټ نسي جوړېدای، نه جوړولی سي. دلته به د موبایل نمبر خامخا ورکوئ. نو خو موږ چې دا ویډیو جوړوو په دغه کې به دا درته ښایي چې دا اکاونټ د دې موبایلو نمبرو بغیر یې څرنګه جوړ کړو. نو په دغه ګوګل خو نسو جوړولی. نو موږ اوس لاړ شو د ګوګل برنامه، د ګوګل د اکاونټ برنامه چې جیمیل په نامه یې، هغه به د سټوره چې بیا ډاونلوډ کو او بیا به په هغه کې جوړ کو. د هغه له لارې جوړولی شو، بله لار نه لري. نو قدرمنو دا پاڼې دا د موږ نه ده په کار، دا به لرې کو. اوس موږ راځو پلی سټور ته. دلته موږ ګورو جیمیل. دا جیمیل دومره فایدې رسوي چې یو خو دا د جیمیل برنامه چې ډاونلوډ کړئ موبایلو ته او چالو یې کړئ، یو خو په دغه کې د جیمیل اکاونټ، د ګوګل اکاونټ جوړولی شئ، چې د هغه په واسطه تاسې بیا د فیسبوک اکاونټ هم جوړولی شئ، یا فیسبوک هم فعاله کولی شئ. خو د دغه دا فایده لري دا جیمیل چې یو خو موبایل شمېره هم نه در چې غواړي نه پکې لګېږي، بې شمېرې فعاله کېږي، او بل د فیسبوک اکاونټ هم ځینې جوړولی شي. نو قدرمنو دا د جیمیل برنامه ده، په سټور کې پرته ده. نو ما خو ډاونلوډ کړې ده، هم فعال هم ده راسره چلیږي. خو دا مې ستاسو ته د ښکار کېدو لپاره چې دا برنامه به ډاونلوډ کړي، سټور کې پرته ده. نو ما ته د دغه ډاونلوډېدل هم ضرورت نه لري، ما سره پرته ده. نو دا سټور به بند کړمه. نو زه به اوس هغې برنامې ته ولاړ شم چې موږ د ګوګل اکاونټ جوړ کړو بغیر د نمبرو، بغیر د موبایل د شمېرو څرنګه پکې جوړېږي. نو دا زموږ جیمیل اکاونټ ده. دلته زما 2-3 اکاونټه کې چلیږي، خو اوس به د تاسو لپاره یو بل نوی اکاونټ کې جوړ کړو څرنګه کې جوړېږي. قدرمنو کله چې تاسو دا د جیمیل برنامه چالو کړئ،
نو دغه رنګ پاڼې به درته راشي. په دغه کې دلته لیکل څه ضرورت نه لري، دا د لاندې شین خط چې دا په دغه باندې یو بټن اوکې کوي. چې اوکې کوي دلته دوی اول نوم درته غواړي. اول نوم یعنې زه به اوس دلته ورکړم عثماني، او دوم نوم کې به زه ورکړم کاروان. داسې مې ورکړو. نیکسټ به دلته دا د نیکسټ بټن ده، دغه به ووږم. نیکسټ معنا لري بل مخ، بله پاڼې. نو دا به اوس بل مخ ته واړئ. دلته تاسو چې د پیدایښت ورځ، د پیدایښت میاشت او کال درته غواړي، نو دلته به زه له خپله ورکړم چې مارچ 1965، یعنې د 1965 د مارچ د میاشتې په 8 تاریخ زه پیدا شوی یم. دغه بیا د لاندې جنډر معلوموي. جنډر دا معنا لري چې آیا ته نر یې، ماده یې، ښځه یې، او داسې نور هم څلور هغه پکې راځي اپشنونه. نو ته به په دغه میل باندې میل نر ته یایي، نو دا په دغه باندې به بټن اوکې کې، او بیا به نیکسټ کې. نیکسټ معنا بل مخ، نو دا به د بل مخ ته واړوي پسې. نو دلته اوس ته د خپل د ګوګل اکاونټ نوم پکې ورکړه، نو دغه به @gmail.com دا به په اخر کې راشي. نو دلته به د تاسې اکاونټ جوړ شي. نو زه به دلته ورکړم عثماني، او سره به کاروان ولیکم، او بیا به نیکسټ کړم. چې نیکسټ یې کوم دلته اوس دوی له ما چې پاسورډ غواړي. پاسورډ څرنګه پاسورډ ورکوي؟ نو پاسورډ به زه هم د ملګرو د پاسورډ ته د کیبورډ ته مې ګوري، نو دغه زه یو لوی یو ورکوم. پاسورډ هم دغه ورکوم د عثماني کاروان، خو په داسې طریقه یې ورکوم چې سبا یې څوک په اساني سره کشف نه کړي. اوس دلته تاسو ګورئ دا وړ خط لیکلی دی، زه یو ټکی د غټ خط ورکوم، یعنې دغه عثماني، او نور به دا واړه ټکي ورکوم عثماني. او کوم چې په عثماني کې آی راځي، د آی په ځای به یو ورکوم، یعنې آی او یو شانته سره ښکاري عثماني، او نور بیا دغسې پکې ولیکم عثماني کاروان. که درمنو دارنګه سخته پاسورډ ورکول دغومره د تاسې حفاظت کوي. عثماني کاروان. که درمنو دغه اوس دلته ما چې د موبایل نمبر هم غواړي، ملک هم غواړي چې د کوم ملک یې، او د موبایل نمبر هم غواړي. خو لکه څرنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې په ګوګل کې نشي جوړولی، په ګوګل کې به د موبایل نمبر خامخا ورکوي، خو برنامه کې د موبایل نمبر اپشن درته راځي چې ورې که خو کارنه کې ورکوي. دا د لاندې سکیپ بټن لیکلی، دا شین خط لیکلی ده، دغه سکیپ بټن باندې ته بټن ووږه. سکیپ معنا لري چې پرېږده. نو که درمنو دا د سکیپ بټن به ووږئ، یعنې پرېږده. نو بیا به دلته دا پاڼې به درته راواړي، دا اخیر ته چې راسي، چې اخیر ته راسي دا ښي لاسته دا د اګري بټن لیکلی دی، دا اګري لیکلی ده. نو په دغه بټن باندې به اوکې کوي. چې اوکې کوي نو دغه د ما د ګوګل اکاونټ جوړ شو د عثماني کاروان په نامه. پاسورډ یې دی. نو دلته که تاسو پام کړی وي، موږ بیخي د موبایل نمبر، بیخي د موبایل شمېر هم نه ده پکې داخله کړې، او نه مې ورکړې ده چې موږ کشف شو. دا مې بیا نمبر وجوړ کړو. نو دلته بیا نیکسټ کوي پسې. نو که درمنو دلته تاسو ګورئ چې ما یو اکاونټ دا د دراز شوپ په نامه ده، یو دا د نمبرو په نامه ده، یو دا د عثماني کاروان په نامه ده. دا اوس هم جوړ کړو. ولې غواړئ چې کله دلته راسئ طریقه خو تاسو ګورئ، دلته به دا ریموو اکاونټ کوي. ریموو معنا لرې یې کړ. که درمنو دا د هغه اکاونټ خو مو ولیدو د جیمیل اکاونټ څرنګه جوړېږي. اوس به راځو د فیسبوک اکاونټ ته. چې کله د فیسبوک اکاونټ ته راسئ،
فیسبوک اکاونټ بم د توکن څرنګه جوړیږي د فیسبوک برنامه خو به هر یو لري هم به ډاونلوډوي هم نوی د فیسبوک اکاونټ جوړ کړي دغه به بټن ووهئ او دغه نیکسټ ورپسې ووهئ چې کله نیکسټ ووهئ دغه رنګه به دلته اول نوم ورکړي عثماني دوم نوم به ورکړي کاروان دا د ورکو نیکسټ به ووهئ په نیکسټ کې دا موبایل نمبر د چې غواړي نو دلته به موږ ولیکو د موبایل نمبر خو موږ ورکول نه غواړو نو دلته دا د لاندې لیکلی د ساین اپ وید ایمیل اډرس یعنې په ایمیل اډرس لکه اوس موږ د ګوګل اډرس جوړ کړو په هغه یې جوړ کړه راته نو دلته به موږ د ګوګل اکاونټ پکې ورکړو هغه اوس مې جوړ کړو نو هغه و عثماني کاروان نو نیکسټ وکړو پسې چې دلته یې کو دلته موږ چې د تاریخ پیدایښت هم دغسې غواړي لکه مخکې مو ورکړی و ضروري نه ده لکه چې تاسې هم هغه تاریخ پکې ورکړئ لکه سورس د ګوګل کې ورکړی و دلته هر رنګه تاریخ پکې ورکولی شي بیا به نیکسټ کې نیکسټ بعد بیا دا پورته میل لیکلی یا نر کته فیمیل لیکلی فیمیل معنا زنانه وي نو موږ به د میل دا پورته وال به بټن ووهو نیکسټ وکړو نیکسټ وکړو دلته پاسورډ ورکړو پاسورډ به هم دغسې ورکوو څرنګه پاسورډ تاسې ورکوو زه به بېرته هغه پاسورډ ورکړم لکه څورس مې په ګوګل په اکاونټ کې ورکړی و عثماني کاروان نو دا به زه مخکې کړمه اوس به دا د ساین اپ بټن ووهمه دا شین اوس دغه د ما د فیسبوک اکاونټ جوړ شو یعنې دا د فیسبوک اکاونټ د ګوګل اکاونټ اول د ګوګل اکاونټ جوړیږي د ګوګل اکاونټ د ګوګل په اکاونټ باندې د فیسبوک اکاونټ جوړیږي نو تاسې وکتل ملګرو چې د نه مې د ګوګل په اکاونټ کې د موبایل نمبر ورکړي او نه مې د فیسبوک په اکاونټ کې ورکړي نو تاسې دغه ور جوړولی شئ که کوشش پرې وکړئ او دغه ویډیو یې زده کړئ نو دا ډېره ښه طریقه ده د موبایل نمبر به نه کې داخل کشف کېدا به ساتلي یاست یا کشف کېږئ به نو محفوظه طریقه یې دغه ده دا فیسبوک و قدرمنو دا اکاونټ هم جوړ کړو دلته که تاسو ګورئ د عثماني کاروان نامه زموږ اکاونټ جوړ شو دا به بېرته ځینې وباسو دا مې صرف د دې لپاره جوړ کړی و چې تاسې پرې زده کړئ چې د موبایل بې نمبرو څرنګه فیسبوک او د ګوګل اکاونټ جوړیږي نو قدرمنو خدای دې وکړي چې دا ویډیو د خوښې د استفادې د ګټې وړ وګرځي نو په دعاوو په هیله یو دعاوو کې مې هېڅکله مه هېروئ نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته